د سیمهییزو ارګانونو د پالیسۍ متعصب معین د احمدشاه بابا له امپراتورۍ انکار کړی دی. دا چې ستازه یې څه ویلي دي دا کس څوک دی دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. پژواک خبري اژانس د هغو مکتوبونو کاپي ترلاسه کړې چې په یو کې احمدشاه بابا ته د امپراتور لقب لیکل شوی دی، خو د پالیسۍ معین سرور جوادي پر دې لقب خط کش کړی دی او لارښوونه یې کړې چې بل مکتوب کې د دې دا رقم القاب ونه لیکل شي. په بل مکتوب کې چې کله د امپراتور کلمه نه ده لیکل شوې بیا یې لاسلیک کړی دی. دا مکتوبونه په کندهار ښار کې د احمدشاه بابا د کور حرم سرای د بیا ترمیم لپاره اطلاعات او کلتور وزارت ته استول شوي دي. خو د سیمهییزو ارګانونو خپلواکي اداري ویان سید شاه سقیم وایي لوی احمدشاه بابا د دې ولس بابا او د اوسني افغانستان بنسټ ایښودونکی زړور امپراتور او د افغانانو قهرمان دی. هغه پژواک خبري اژانس ته وویل دا به د یو چا شخصي نظر وي، موږ ته هیڅکله هیڅوک په هیڅ صورت نه پرېږدو چې د لوی بابا توهین وکړي او یا یې له نامه څخه هغه القاب چې زموږ ملت ورکړي دي کم کړي. سقیم وایي د دغې موضوع جدي څېړنه به کیږي او له ملامت کس سره به قانوني چلند کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.